سلامونه دوستانو، په یو نوې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. دوستانو، ډېرې ښځې په دې نه پوهېږي چې ژوند ته یې ولې بېخوندي راځي. نن در سره هغه خبره شریکوم چې ولې د ښځو ژوند ته بېخوندي راځي. پوهېږئ چې ګډ ژوند ته څه وخت بېخوندي راځي؟ کله چې تاسو خاوند ته په ټیټ او بې ارزښته نظر وګورئ، کله چې تاسو د خاوند ناز، هیله او غوښتنه بې باکه وګڼئ، کله چې تاسو د خاوند د کورنۍ له نورو غړو سره سپک سلوک وکړئ، کله چې تاسو د خاوند د جنسي غوښتنې په پوره کولو کې بې مورده بهانې او ناغېړي وکړئ، کله چې تاسو د خاوند له خوښۍ او مشورې پرته له کوره د وتلو تکل وکړئ، کله چې له خاوند سره ستاسو د خبرو ډول توند او تروش وي، کله چې تاسو د خاوند له اقتصادي توانایۍ څخه پر لوړو غوښتنو ټینګار وکړئ، نو پر دغه وخت کې ستاسو ژوند ډېر تریخیږي. خو د دې برعکس دریځ به مو ژوند لکه د شربت داسې خوږ کړي. دغه خبرې چې مونږ ذکر کړې، که تاسو د دې برعکس سلوک وکړئ، نو ژوند به مو داسې خوږ شي لکه شات او شربت. دوستانو، که دا معلومات مو خوښ شوي وي او غواړئ تاسو ته نور هم دغسې په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دا ویډیو هم له نورو ملګرو سره زموږ د چینل نه شیر کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.